نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من لس ڈلی ظالمانی دی. حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي لس ډلې د ظالمانو د لویو خلکو له جملې څخه دي. اول هغه څوک چې ځان ته دعا کوي مګر مور او پلار ته دعا نه کوي. دویم هغه څوک چې قاري وي مګر د ورځې سل آیاتونه هم پوره نه وایي. دریم هغه کس چې مسجد ته ورسي مګر بې له دې چې تحیت المسجد 2 رکعاته نفل وکړي بیرته ووځي البته چې وخت تنګ نه وي. څلورم هغه څوک چې د هدیرې څنګ ته تېر سي مګر سلام او دعا د دغه هدیرې مړو ته ونه وایي. پنځم هغه څوک چې د جمعې په ورځ ښار ته ورسي مګر پرته له دې چې جمعې لمونځ ادا کړي بیرته د ښار څخه ووځي. شپږم هغه څوک چې ښار ته ولاړ سي په هغه ښار کې عالم موجود وي مګر بې له دې چې یو څه علم زده کړي بیرته د ښار څخه ولاړ سي. اووم هغه څوک چې د یوې ډلې سره په سفر روان وي مګر یو د بله یې نومونه نه وي سره پوښتلي. اتم هغه څوک چې ځوان وي د علم حاصلولو وخت لري مګر دیني علم زده نه کړي. نهم هغه څوک چې د مېلمستیا لپاره دعوت کړل سي مګر دی ورنسي دغه دعوت ونه مني. لسم هغه څوک چې په ماړه نس ویده سي مګر همسایه یې په لوږه خوب وکړي. اللهم احفظنا منهم بفضلك ومنك. نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.